سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو سره د ماشومانو د روزنې په هکله ځینې حقایق شریک کړم. ماشومان باید څه ډول وروزل شي؟ روانشناسي د ماشومانو د روزنې په هکله څه وایي؟ په هر یو بیا جلا جلا خبرې کوو. لومړی راځو د ماشومانو د زده کړو مراحلو ته. د ماشوم د زده کړې لومړۍ مرحله امیټیشن یا هم تقلید دی، چې دغه تقلید د مور و پلارو د کورنۍ د نورو غړو څخه شروع کیږي. یو څه ته مو پام وي چې کله ماشوم زیږیږي نو د هغه ذهن د سپینې تختې په څیر وي او په دغه تخته کې لومړۍ لیکنه د مور و پلارو د کورنۍ نور غړي کوي. نو د کورنۍ غړي او والدین باید خپلو افعالو او اقوالو ته ډیر متوجه اوسي. ستاسې مثبتې کړنې او مثبتې خبرې کولی شي چې ستاسې ماشومان په مثبت ډول باندې اغېزمن کړي، او برعکس ستاسې منفي کړنې او اقوال کولی شي چې ستاسې ماشومان په ناوړه توګه اغېزمن کړي. نو خپلو افعالو او اقوالو ته مو ډیر خیال ساتئ. دویم مهمه مسله یا د زده کړې دویم مرحله چې ده هغه چاپیریال دی. دوهم تقلید یا امیټیشن چې رامنځته کیږي هغه په چاپیریال کې رامنځته کیږي. همدارنګه عالمان وایي په هغه ځایونو کې استوګنه حاصله کړئ چې هلته پوه، هوښیار او متمدنه خلک اوسیږي، تر څو ستاسې ماشومان د هغوی څخه په تقلید یو ښه شخصیت جوړ شي. دریمه مهمه مسله هغه دا ده چې له خپلو ماشومانو سره د ملګري په حیث چلند وکړئ. د هغه مشکلاتو ته غوږ شئ، د هغوی خبرو ته غوږ شئ، هغوی ته په مجالسو کې د خبرو کولو حق ورکړئ. کله چې هغوی ته مشکل پیښیږي نو هغوی ته ډاډ ورکړئ، ورته ووایئ چې موږ همیش تر څنګ یو، ستا مشکل زما مشکل دی، په یو ځای به یې حلوو. په دې سره ماشوم ډېر ډاډه او هوښیار او باجرأته اموخته کیږي. اخرنۍ مسله هغه دا ده چې کله ماشوم بد فعل ترسره کوي یا بد اقوال استعمالوي، د دې پر وړاندې څه ډول برخورد باید وشي؟ آیا فزیکي برخورد وشي یا نه؟ نورې لارې شته؟ بلې، نورې لارې شته دی. ماشوم سره باید هیڅ کله فزیکي برخورد ونه شي، وهل ټکول ورنه کول شي، بلکې له بدیلو لارو چارو څخه باید استفاده وشي. کله چې یو ماشوم بد فعل یا بده کړنه ترسره کوي نو کوشش وکړئ هغه څه چې د ده ډېر خوښیږي هغه ترې د موقت وخت لپاره ایثار کړئ. زه تاسو ته په مثال کې واضح کوم. یو ماشوم د هغه کورنۍ دندنې لیکي، په عین حال کې د دغه ماشوم له تلویزیون سره بې حد و بې اندازې مینه ده. نو تاسې به څه کوئ؟ ځکه دا تلویزیون د دې سبب ګرځېدلی چې دی د خپلو مسؤلیتونو څخه لرې پاتې شي، خپلو مسؤلیتونو ته رسیدګي ونه کړي. تاسې به څه کوئ؟ تاسې به ورته وایي چې تر هغه پورې چې تا کورنۍ دنده نه وي لیکلي، درس دې نه وي ویلی، تلویزیون ته نشي تللی، اجازه نه درکوو. نو په دې سره ماشوم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي او په دغې مسلې ته په روانشناسۍ کې پنشمنټ بای ریموول وایي. هدف یې دا دی هغه څه چې د ماشوم ډېر خوښیږي هغه به ترې حصاروئ. د څه په مقابل کې؟ د دې په مقابل کې چې ماشوم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي، خپلې کړنې اصلاح کړي، خپل اقوال اصلاح کړي. نو که غواړئ چې ماشومان مو هوښیار، زیرک او پوه اوسي نو خپلې کړنې مو سمې کړئ. والدین باید خپلې کړنې سمې کړي، د کورنۍ نورې غړي باید خپلې کړنې او اقوال سم کړي. نو په حقیقت کې او په نتیجه کې به انشاءالله ستاسې اولادونه پوه او نیک انسانان اوسي. مننه.